لمر چې دار شات پنایو تا مرز روشنایی درنا ترپله سپیران بالو کی رنایو الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم او درنو اوریدونکو رڼا تر پلي خپرونې ته ښه راغلاست. ان شاء الله چې جوړ صحتمند او د ایمان پرنا کې سنباله اوسئ. درنو اوریدونکو زه عبدالعزیز صایم او محترم مولوي صاحب احسان الله کاشفي تاسو په خدمت کې تر یوه ساعته پورې دا خپرونه په ژوندۍ بڼه درته په ملي او شریعت غږ راډیوګانو له څپو څخه درته وړاندې کوو په 93 FM او 105.2 FM باندې. درنو اوریدونکو نن مو هم تاسو ته بیا یو بل موضوع چې مخکې هم ګرچې موږ پرې بحثونه کړي دي خو بیا هم ناڅاپه باید چې په دې موضوع کې تاسو سره وغږیږو ځکه د ګاونډیانو د حقوق موضوع ده او دا ډیره مهمه موضوع ده. موږ تاسې باندې همسایه‌ګان ډیر حقوق لري او د دوی حقوقو ته پاملرنه د دوی په حقوق باندې غور کول باید موږ تاسې هر یو ورته متوجه اوسو ځکه چې څرنګه چې خپلوان په سړي حقوق لري همدا شانې ګاونډیان هم لري. د ګاونډیانو د حقوقو پر ځای کول او د هغوی احترام کول د آخرت په ورځ د ایمان لرونکو عملی ثبوت ګڼل کیږي. الله پاک هم په قرآن پاک کې فرمایي د سورې النساء په 14 نمبر آیت کې چې او د الله حکم دی چې له قرابت لرونکي همسایه او له پردي همسایه په خوا کې له همسایه سره نیکي وکړي. د دې آیت څخه یعنی دا معنا ترلاسه راځي چې که همسایه خپلوان وي او که پردی وي که غیر مسلمان وي او که هر څوک وي هغه همسایه دی او د همسایه په حیثیت باید د همسایه حقوق مراعات شي. همسایه که مسلمان وي او که غیر مسلمان وي د دواړو حقوق برابر دی. د ګاونډي عزت کول د ایمان جز ګڼل کیږي. که څوک د ایمان خاوند وي نو هغه به خامخا د همسایه عزت او احترام کوي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم فرمایلی دي چې هغه څوک چې په خدای او آخرت ایمان لري هغه باید د همسایه عزت وکړي. دا زموږ د نن ورځې موضوع ده. ان شاء الله چې پرې وبغږیږو تاسې به هم را سره د خپرونې په دویم پړاو په دویمه برخه کې را سره اړیکې ونیسئ او د دې موضوع په تړاو به را سره خپل درانه نظریات شریک کړئ. خو بیا به هم لاړ شو جناب کاشفی صاحب ته. ستړي مشئ کاشفی صاحب. بخیر و سلامت باشین. سیم گرامی، من هم با نوبت خود سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و خدمت همه شما شنونده های خوبی این برنامه. امید که لباس عافیت بر تن داشته باشین و از گزند روزگار در حفظ و پناه الله متعال باشین. شنونده های عزیز، باز هم به شکل روزهای گذشته در خدمت شما ما همراه همکار عزیزم قرار گرفتیم. موضوعی که می‌خواهیم صحبت بکنیم در رابطه با حقوق همسایه در جامعه و از دید اسلام و قرآن کریم می باشد. ان شاء الله که در لوالای برنامه پیرامون این موضوع بیشتر صحبت میکنیم و متوجه باشیم دوستان عزیز. حقوق همسایه بسیار مهم و یکی از موضوعات بسیار با ارزش در اسلام عزیز هست که حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کردند که مترسیدم که نشود همسایه از همسایه میراث ببرند. دوستان عزیز، شما هم شنونده این برنامه ما باشین و در این برنامه که بعد از وقفه دوباره برمیگردیم ان شاء الله که با ما تماس بگیرین و نظریات و معلومات نیکی خود را با ما و شنونده های عزیز دیگر نیز شریک بسازیم. مننه محترم کاشفی صاحب. درنو اوریدونکو د اسلام سپیڅلی او انسان ساز دین د نړۍ د نورو شریعتونو او ادیانو سره خورا ډیر زیات توپیرونه لري او دا توپیرونه له همدې کبله دي چې په اسلام کې یو لړ داسې مهم ځانګړنې شتون لري چې نور دینونه ورڅخه
څخه خالی دي. یو له دغه مهمو خصوصیاتو څخه د اسلام د شمولیت ځانګړتیا ده، یعنی دا دین د ټولو مخلوقاتو لپاره استول شوی دی، که انسانان دي او که پیریان، نو د ژوند هیڅ برخه یې له پامه نه ده غورځولې. دا له دې کبله چې د اسلام دین د نړۍ وروستی شریعت دی او د نورو آسماني دینونو د نزول لړۍ په همدې وروستی دین سره په پای ته رسېدلې ده. او په دې اړه لوی څښتن تعالی داسې ارشاد فرمایي د سورې النحل آیت نمبر 9 کې، او موږ پر تا ای محمد صلی الله علیه وسلم په تدریجي ډول کتاب یعنی قرآن عظیم شان نازل کړی دی چې د هر چیز په ډاګه سره بیانونکی دی. او په بل ځای کې بیا داسې ارشاد فرمایي د سورې سبا 28 نمبر آیت کې چې او نه یې استولی موږ ته ای محمد صلی الله علیه وسلم مګر ټولو خلکو ته زیری ورکوونکی یې د جنت په اړه مؤمنانو ته او نذیر ویرونکی یې کفارو ته د جهنم د سرکښو لمبو څخه. د دې وروستی شریعت دا راتلل نه د کوم ځانګړي امت لپاره او نه هم د نړۍ د کوم خاص ملیت او ژبې لپاره دی، بلکې دا سپیڅلی شریعت په انساني ژوند کې د بدلون لپاره راستول شوی دی، کوم چې بشر ته د بریالیتوب لاره او د خلکو سره د چلند سمه لاره تګلاره ورښیي او داسې لارښوونې لري چې په خورا آسانۍ سره عملي کېدلی شي. د همدې شریعت په پلي کولو سره د نبی کریم علیه السلام خوږو دوستانو او زموږ دینی مشرانو پرمختګ وکړ او په ډیره لنډه موده کې د یو نیکمرغه او سوکاله ژوند څخه برخمن شول. البته د دې پرمختګ بنسټیز عامل هم دا و چې دوی به اسلامي لارښوونې او نبوي توجیهات په خپل ژوند کې عملي کول او نورو ته به پر هغې باندې د عمل کولو لپاره هم بلنه ورکوله، چې یو له دغو لارښوونو څخه زموږ د نن ورځې خپرونه موضوع چې ده هغه د ګاونډیانو د حقوقو په پام کې نیول دي. او حقیقت دا دی چې غوره ګاونډی د الله تعالی د بې سیاله نعمتونو څخه یو ستر نعمت دی او ښایي چې له بد ګاونډي څخه انسان الله تعالی ته پناه یوسي. لومړی راځو ګاونډی تعریف کوو. ګاونډی ته په عربي ژبدود کې جار ویل کیږي او ګاونډی هغه چاته وایي چې ستا سره دیوال شریکي او یا ستا د کور سره نږدې وي. د لغت په لحاظ ګاونډی ته مجاور یا تر نورو خلکو ته ډیر نږدې شخص هم ویل کیږي او خورا زیات حقوق لري چې ستا د کور څخه د فاصلې په پام کې نیولو سره باید حقوق مراعات شي. راځو دې ته چې ګاونډیان د حقوقو له مخې په څو ډوله دي. ګاونډیان له حقوقو له مخې 3 ډوله دي. یو هغه ګاونډی دی چې یوازې یو حق لري او دا ستا مشرک ګاونډی دی چې یوازې پر تا د همسایه‌توب حق لري. دویم هم هغه ګاونډی دی چې 2 حقونه په تا لري. دا هغه تن دی چې پر تا باندې یو د ګاونډیتوب او بل د اسلام حق لري. او دریم ستا هغه همسایه یا ګاونډی دی چې پر تا 3 حقونه لري. دا هغه تن دی چې هم مسلمان دی، هم ستا ګاونډی دی او هم ستا د خپلوانو له جملې څخه دی. اسلامي شریعت د ټولنیز اسلامي نظام د رامنځته کولو په خاطر د ګاونډیتوب مسئلې ته خورا د ارزښت په سترګه سره کتلي دي. د قرآن کریم مسلمانانو ته په خورا ټینګار سره د هغه حقوقو د خوندیتوب امر کړی دی. البته په ګاونډیتوب کې دا مهمه نه ده چې د هغه دین، ژبه، قومیت او رنګ دی په پام کې ونیول شي، بلکې مهمه دا ده چې هغه زموږ له لاسه ونه ځورېږي. لوی څښتن تعالی د ګاونډیانو د حقوقو په اړه موږ ته داسې لارښوونه کوي. د سورې النساء په 14 نمبر آیت کې داسې فرمایي، ژباړه یې داسې ده چې او تاسې له خپل مور او پلار سره ښېګڼه
یعنی نیکی او ښه چلند کوئ، د هغوی ټول حقوق سرته رسوئ او د خپلوانو او یتیمانو سره. او د اسلامي شریعت د ټولنیز اسلامي نظام د رامنځته کولو په خاطر د ګاونډیتوب مسلې ته خورا د ارزښت په سترګه سره کتلي دي او قرآن کریم مسلمانانو ته په خورا ټینګار سره د حقوقو د خوندیتوب امر کړی دی. دا زموږ مسئولیتونه دي د ګاونډیانو په حصه کې چې باید هر یو خپل دا مسئولیت ادا کړو. بالکل. شنونده های عزیز و دوست داشتنی رادیو ملی و رادیو شریعت، واقعا موضوع حقوق همسایه و در رابطه با توجه و اهمیت دادن به همسایه و حقوق آن الحمدلله همه ما میدانیم و آگاهی داریم و مطالعه داریم. به برکت نظام امارت اسلامی افغانستان میبینیم جمعه ها برای امامان ما و شما و خطبای ما و شما موضوعات روان می شود و این موضوعات همان موضوعاتی هستند که امت باید یاد داشته باشد و به خاطر راهنمایی و آگاهی دهی برای امت میبینیم که بسیار راهنمایی های خوب و پیام های زیبایی را می داشته باشند. ولیکن امروز یکی از موضوعاتی که متاسفانه او دور مانده و ما هم از آن موضوع دور ماندیم و کم عملی می شود و می بینیم نسبت به حقوق همسایه بعضی انسانها بسیار بی تفاوت هستند. اصلا گویا که هیچ همسایه وجود ندارد، اصلا گویا که هیچ همسایه نداریم. یقین بکنین ما و شما در همین آپارتمان های بسیار آسمان خراش و بلندی که زندگی می کنیم، حالا دنیا قسمی شده که انسان ها در همین آپارتمان ها و بلاک های بسیار بزرگ و عظیم زندگی می کنند. یقین بکنین در هر طبقه 3 واحد یا 4 واحد هست. همسایه ها داریم ولیکن یکدیگر را نمی شناسیم. 10 سال سپری می شود، 20 سال سپری می شود، حتی زیادتر و کمتر سپری می شود. در مرده همدیگر نمی رویم، در زنده همدیگر سر نمی زنیم، در خوشی همدیگر شریک نیستیم، در غم همدیگر باز هم شریک نیستیم. اگر مهمانی از یکی از ما پیدا شود و در پایین از همین بلاک پرسان بکند خانه فلانی، ما پرسان میکنیم نمی شناسیم، نمیدانیم در کجا هست خانش، اصلا شک میکنیم که در همین بلاک ما زندگی میکند یا خیر. این دوستان عزیز میبینیم که این زندگی چقدر بی‌وفا هست و این متاسفانه حق و حقوق همسایه‌داری که در اسلام به این بزرگی و عظمت تذکر رفته و بیان شده، ما چقدر بی‌تفاوت از کنار این موضوعات میگذریم. دوستان عزیز، این مسلمانی نیست و این هم آدمی و انسانی به طور درست نیست که ما نسبت به همدیگر بسیار بی‌تفاوت باشیم. ما خودمان کارمان الحمدلله خیلی رو برا هست، خیلی کارمان برابر هست و تنظیم هست. روز می رویم به دکان خود، می رویم به مصروفیت خود، حالا هر مصروفیتی که هست، ولیکن به فکر این نیستیم که حد اقل همین کار و زندگی که مدارم آرزوی هزاران نفر دیگر هست. آنها نان خوردن ندارن، آب آشامیدن ندارن. الحمدلله که ما همین جا مصروف هستم. بیا که یک خیرم به یک کسی برسد، بیا که تصمیم بگیریم، یک تلاش بکنیم، زحمت بکشیم، یک اخلاص به وجود بیاوریم و ماهوار یک کسی را ما کمک بکنیم، یاری بکنیم تا که حق و حقوق همسایه داری را به طور درست ما ادا کرده باشیم. یک چیزی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همین جاست که بیان میکند والله لا یؤمن، والله لا یؤمن، والله لا یؤمن. قسم به الله که ایمان ندارد، قسم به الله که ایمان ندارد، قسم به الله که ایمان ندارد. یعنی 3 بار تأکیداً این قسم را میخورد. صحابه کرام تعجب میکنن، میترسن این چه کسی اینقدر بی ایمان است، این چه کسی اینقدر ذلیل و حقیر است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به خاطر بی ایمانی او 3 بار قسم یاد میکنن. این چه کسی اینقدر بدبخت است و این چه کسی اینقدر ذلیل است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به خاطر اینکه ایمان ندارد و به خاطر اینکه او انسان بدبخت و روسیا هست، حبیب خدا 3 بار تأکیداً قسم یاد میکند. ای حبیب خدا، او چه کسی هست که این قسم انسان بدبخت است؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان میکند انسان بدبخت و او کسی که ایمان ندارد کسی هست که خودش شکم بسیر خواب میشود، همسایه اش گرسنه باشد. ببینید دوستان عزیز،
ما و شما چقدر خانه هایمان، سفره هایمان با نعمات مختلف و رنگارنگ پهن می شود. چند رقم گوش داریم، چند رقم برنج داریم، میوه های قیمتی و میوه های رنگارنگ در سفره ما و شما چیده می شود، ولیکن همسایه ما نان خوردن ندارد. می بینیم فرزندان خود را، می بینیم فرزندان یتیم و فرزندان بیچاره و غریب را که می بینیم، حدی اقل یک مهربانی بکنیم، یک دلسوزی و ترحم بکنیم. اینجا پیغمبر صلی الله علیه و سلم به خاطر همین بیان میکند که انسان مسلمان نیست، ایمان ندارد این قسم بی احساس و بی تفاوت بگذرد از کنار این موضوعات. دوستان عزیز، آیا تا به حال به معنای انسان فکر کردین یا خیر؟ انسان چی معنا؟ همین معنا و مفهوم کلمه انسان که ما خود انسان می نامیم، که ما انسان هستیم، آدم هستیم، همین انسانیت و آدمیت و همین انسان چی معنا؟ دوستان عزیز، انسان به معنای انس گرفتن، محبت داشتن، صمیمیت داشتن، عشق ورزیدن، دوستی کردن، وابسته شدن، که ما نسبت به همدیگر وابسته هستیم. مسلمان ها، امت اسلامی در هر کناری از دنیا که باشند، اینها نسبت به یکدیگر وابسته هستند. دوستان عزیز، مفهوم و معنای همسایگی این نیست که فقط ما همین دو خانه دور و بر خود را احترام بکنیم، متباقی امت اسلامی را آنها را دا و تکفیر و کلمات مزخرف بر آنها بزنیم و آنها را تابع بکنیم. نه خیر، آنها هم با ما همسایه هستند، آنها هم با ما دوست هستند. کلمه و نام و مفهوم همسایه بسیار پهناور و مفهومی بسیار عظیم و وسیعی هست. اینجا مسلمان محترم، مؤمن گرامی، ما و تو که انسان هستیم، انسان از انس گرفتن که مسلمان نسبت یک دیگر وابسته هست، مسلمان نسبت به یک دیگر این محبت دارد، دوستی دارد، آنچه که به خود میپسندیم برای یک دیگر هم میپسندیم. ببینید دوستان عزیز، آن پیسدار و آن سرمایه‌داری که بسیار سرمایه دارد ولیکن نسبت به انسانها بسیار بی‌تفاوت است، انسان بسیار قسی القلب است، انسان بسیار بی اندیشه است، گاهی اوقات ما و شما او را به القابی زشت یاد میکنیم، القاب حیوانات را برش میگیریم، نام حیوانات را برش لقب میتیم، یعنی به این معنا که از دایره انسان خارج است. بعضی اوقات ما نسبت به بعضی انسانهایی که پیسدار هستند ولیکن دلسوز نیستند، مهربان نیستند، انسانهای همکار و انسانهای مشفق نیستند و خیرشان به کسی نمیرسد، ما و شما آنها را به القاب زشت یاد میکنیم و حتی نام حیوانات را میگیریم و به اون نسبت میتیم که او این قسم انسان است، اصلا نمیفهمد، کلمه انسانیت را نمیفهمد. ای به این معنا که ما باید همدیگر پذیر باشیم، همان درد یک دیگر باید در وجود ما زنده باشد، ما باید نسبت به سختی های همدیگر، به مشکلات همدیگر توجه بکنیم تا که مشکلات یک دیگر را حل کرده باشیم، تا که الله متعال مشکلات ما و شما را حل بکند. مننه محترم کاشفی صاحب. درنو اوریدونکو، په نبوي سنتو کې هم لیدل کیږي چې ګڼ شمېر احادیث د ګاونډۍ پر حقوق او ځانګړي توجه کولو سپارښتنه شوې او موږ ته د دې انګېرنه راکوي چې د ګاونډي حقوق باید له پامه ونه غورځول شي، لکه د هغه سره ښه چلند او ښېګڼه کول. موږ باید خپل همسایګانو سره داسې چلند، داسې عمل وکړو چې هغوی زموږ د بد کړنو څخه خدای مکړه نارامه نشي، باید چې ښېګڼه ورسره وکړو، د مشکلاتو په وخت کې د دوی لاسنیوی وکړو، که چیرې دوی اقتصادي مشکلات ولري د خپل وس برابر کومک ورسره وکړو، که قرضه حسنه غواړي دوی ته ورکړو، که کله په کور کې میلمانه لري لکه مخکې چې کاشفي صاحب یادونه وکړه باید د میلمنو نه خبر شو، داسې نه چې راشي خلګي پوښتنه وکي او مونږ وایو چې دا خلک نه پیژنو. بل د امنیتي لحاظ نه هم باید چې موږ د خپل د همسایګانو د تګ راتګ د ناستې ولاړې ځان پوه کړو، ځکه موږ په دې باید پوه شو چې زموږ په ګاونډ کې
نن سبا خو په کابل خاص کر په کابل کې د بلاکونو موضوع ده اپارتمانونه دي 10 چته یا 8 چته یا زیات یا کم په هر منزل کې 2-3 کورونه دي پاغي کې خلک اوسېدنه کوي نو باید چې موږ خبر ووسو چې دا څوک دي لکه مزای راغلي دي څه کار کوي کچېرې اقتصادي مشکلات ولري لاسنیوي وکړلو کچېرې د دوی میلمانه راځي نو د په داسې یو محفل په وخت کې دوی ته د میهمانخانې لار خلاص کو او که خدای مکړه د دوی حرکات او سکنات منفي وي نو هغه هم باید خپل نظر لاندې ونیسو او امنیتي ادارې په خبر کړو ځکه که موږ په دې پوه نشو چې زموږ په گاوند کې یا په همسایه کې څوک ژوند کوي نو بیا خو خدای مکړه که یو مشکل وي په دې کې موږ ته هم ضرر رسیږي نو ځکه باید موږ همیشه خبر ووسو چې زموږ په گاوند یا په همسایه کې څوک ژوند کوي بلې هم هغه ته اذیت او هیڅ ډول زیان نه رسول پکار دي زموږ د ماشومانو د لاسه زموږ په کورونو کې داسې یو عمل لکه په دویم چت کې که زه ژوند کوم په لاندې چت کې بل میلمه همسایه مې وي نو داسې یو کار ونه شي چې خدای مکړه دوی په کور کې کیدای شي مریض ولري دوی په کور کې کیدای شي داسې کسان وي چې هغوی ته د ډېرو ګڼو ګڼو چیغو د لاسه زیان ورسي نو دې ته باید موږ متوجه اوسو چې دوی ته زیان ونه رسو دوی ته اذیت ونه رسو او دوی زموږ د لاسه نا آرامه نشي بل دا چې وخت نا وخت د هغه د حال په اړه پوښتنه کول کله کله موږ د خپل همسایه په مسجد کې نه ګورو یا مثلا په تلو راتلو کې مو نظر پر نه غورځي نو دا باید ځان پوه کړو چې ولې دا سړی نن لیدل کیږي دا نشته دی سفر کې دی که مریض دی ځکه دا زموږ مسؤلیتونه دي بلې هم که چیرې تنګلاسه کورنۍ وي او کومې مرستې ته اړتیا ولري نو ورسره مالي مرسته او ځاني مرسته کول پکار ده کچيري دوی په کور کې داسې څوک نشته چې دوی خدمت یا کار ورته وکړي یا سودا ورته راوړي نو موږ که څوک په کور کې لرو نارینه‌ګان یا زموږ زامن غټان وي نو دوی سره دوی په سودا راوړلو کې د دوی مرسته کول د دوی یو مشکل حلول دوی سره مالی مرسته کول دا هغه څه دي چې باید د یو همسایه سره وشي بلې هم هر کله که مریض شي نو د رنځورتیا د حال پوښتنه کول کچيري همسایه د مریض وي چې هر چا سره دا حالت کېدای شي مریضي جوړي ناجوړي غم خوشحالي د هر چا ته پیښ کېدای شي نو کچيري دوی ته مریضي وي مشکل ورته وي موټر ونه لري او ته همسایه موټر لري نو دوی شفاخانه ته رسول هم د زموږ مسؤلیت دی د دوی د مریض پوښتنه کول هم زموږ مسؤلیت دی بلې هم که خدای مکړه مړ کیږي چې دا مرګ هم را پسې دی نو په جنازه کې ګډون کول د دوی سره په جنازه کې ګډون کول د دوی د ملمنو د راتګ په خاطر دوی سره همکاري کول یعنی دوی ته کوټې خالی کول ځای ورته خالی کول او کچيري کومه خوشحالي ورته په برخه شي هم مبارکي ورکول هم د ملمنو عزت کول هم د دوی د ملمنو په خاطر ځای جوړول د خپل ځای ورته خالی کول دا هر څه د همسایګانو حقوق دي ځکه خدا ډیر اجر او ثواب لري چې دا لږ مشکل کار هم دی یعنی مشکل پدې دی چې یو څوک چاته خپل ځای ورکول هغه سره مرسته مالی کول هغه سره منډه تړله کول دا مشکلات دي نو ځکه الله تعالی په دې کې انسان ته اجر هم په پام کې نیولای نو ځکه لکه څنګه چې هغه حدیث مبارک بیان شو چې په 3 ځله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې هغه مؤمن نه دی چې داغه د لاسه همسایه په تکلیفي نو دومره غټ وعید دی چې که څوک خپل همسایه سره ښه وضعیت نه کوي او هغه همسایه ستا د لاسه په تکلیف وي او هغه همسایه ستا د لاسه شکایت په زړه کې الله ته کوي نو دا هغه کارونه دي چې باید هر یو موږ تاسې ترې ځان خپل هم وساتو خپل کورنۍ غړي هم ترې وساتو چې ضرر ورته ونه رسوي او خپل ماشومان هم ترې وساتو همدارنګه که چیرې کوم مصیبت ور پیښ شي نو عزاداري او غمشریکي ورسره کول او د هغه د کور څخه په خپل کور لوړ نه جوړول دا ځکه چې کېدای شي ستا د لوړ کور جوړولو سره د کور سطر خراب شي د کور د مخې هوا ونیول شي دا ټول هغه څه
څه دي چې باید هر یو موږ دې ته متوجه اوسو. ځکه که زه کم شی ځان دپاره خوشحالي غواړم، کم شی زه ځان دپاره غواړم، همداسې فکر وکړه چې بل هم همداسې ځان ته غواړي. که زه نه غواړم چې زما د لاسه همسایه ته زیان ورسي نو بل کس هم همداسې غواړي. که زه کله غواړم چې ما ته د خلکو خیر را ورسیږي نو زه هم باید نورو ته خیر ورسوم. دا هغه څه دي چې د همسایه د حقوقو په هکله دي چې موږ تاسې ټول ورته متوجه باید واوسو. او انشاءالله تاسې به هم را سره په دې موضوع کې خپل نظریات شریک کړئ. زو لنډه دمه اخلو، له دمې بعد به انشاءالله راګرځو او تاسې به هم را سره په دې تړاو خپل ښکلي نظریات شریک کړئ. الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن راغلی د هجرت لړنګ د یار. درنو هیوادوالو، هیواد ته د خپلو کډوالو ورونو بیرته راستانېدل د یو نوي فصل پیل دی. اړینه ده په خپلو ښارونو، کلیو او کورونو کې خپلو دردېدلو کډوالو ورونو ته درناوی او هرکلی وکړو او د بې کسۍ له احساسه یې راوباسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی مسلمان د بل مسلمان ورور دی، نه به پرې ظلم کوي، نه به یې یوازې پرېږدي او نه به یې سپکوي. راځئ هیوادوالو، خپل کډوال هیوادوال یوازې پرې نږدو، د بې کسۍ له درده یې وژغورو او د همدردۍ مرستې او ملاتړ لاسونه ورکړو. راغلی د هجرت لړنګ د یار ماشومان د خپل کلی امامان. حجاب مسلمانې خورې، حجاب بندیز نه دی بلکې دا د عزت جامه ده. دا د هغې لارې نښه ده چې الله جل جلاله ټاکلې ده، نه د خلکو فشار. څنګه چې یو ګران بیه ګاڼه پوښل کېږي همداس حجاب تا خوندي ساتي، درناوی درکوي او ستا ایمان ښکاره کوي. حجاب یو اسلامي امر دی، نه یو دروند بار، بلکې دا ستا د وقار تاج دی. درنې خورې، په مراتولو کې محتاطه اوسه. ځان ساتل فیشن به ایمان خوراکه، ځان پټ کړه په حجاب کې مسلمان خوراکه، ځان پټ کړه په حجاب کې مسلمان خوراکه. هڅې پل د جوړېدو دا وطن د رغېدو، بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو. د اسلام په دی خاوره اسلامی نظام حاکم دی. بیا به جوړ کړو پل په پل ګران هیواد مو لکه ګل. رښتینی بچي اوس ښه پالنه او ښه ساتنه کوي. په درمل به یې ټکور ټول د هیواد رغونې او ځان بساینې ته ټینګه اراده موجوده ده. هڅې پل د جوړېدو دا وطن د رغېدو، بیا آباد بکړي هیواد. د دین علما او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثین مو واکمنان دي. موتوشي په هر لور دا بدن ویني پر کور، غلامی نکړو هر آن نپریږدو ځان ته. پوځ، پولیس او څارګرې ادارې کې مو مجاهدین دي. هڅې پل د جوړېدو دا وطن د رغېدو، بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو. مؤمن ولسه د راغلي امن او اسلامی نظام شکرانه پاک رب ته په سجدو ادا کړه. پسرو ګلو ملامال، پسرو ګلو د سنبال، هر موسمي علی د لري خپل ځان ته کمال، علی د لري خپل ځان ته
کما د غرو څنډو کې شور دا سړو یخو اوبو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشت دی بچو هڅې پل د جوړېدو دا وطن درغېدو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشت دی بچو ودی تل ودان اور د مسلمان ګران افغانستان دا دلانو وطن د افغانستان ملي رادیو د ملت رسا غږ دایمو د زړه سر یار دایمو د زړه سر دایمو د زړه سر یار دایمو د زړه سر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. باز هم شنونده های عزیز بسیار خوش آمدین. انشالله که صحت سلامت بوده باشین. دوستان عزیز، موضوع ما در رابطه با حقوق همسایه بود. انشالله که دوستان بیانات ما را شنیده باشین و در این بخش از برنامه منتظر تماس و نظریات شما هم می باشیم. میرین اولین تماس را میگیریم. برادرمان چه کسی هستن؟ السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. خوب هستین؟ ساعت شما خوب، سلامت، با عرض سلام و قرآن شما و همه عزیزان شنونده رادیو ملی افغانستان و رادیو صدای شریعت تقدیم و بخیر. بخیر و سلامت باشین برادر عزیز. انشالله شما هم خوب و سلامت باشین. و کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟ تشکر، سلامت، صفی الله سلامت از ولایت هرات با شما صحبت در برنامه زیبایی. ماشاءالله. سفر جان قن از ولایت زیبای هرات باستان. انشالله که طرف هرات خیرتی است آرامی. فرض احسان پرورده از کاملا خیرتی سرامی دیگه در دو روز گذشته دیروز روز قبل از اون بارانی بود. الحمدلله. و هوای ابری لحظه سفری میشه فلان گفته باشه برنامه خوبی تا تماس بگیریم. خدا را شکر سفر جان قن. الحمدلله که باران زیبا شده. الله متعال برکات زیباتر بکنه. و مهربانی سفر جان. رحمت الهی است و بالاخره بخیر همه ما و شما تمام مسلمانان باشیم و باید شکر خداوند متعال داشته باشیم. بالکل مهربانی سفر جان. خیلی باشیم ببینیم حقوق همسایه بدون شک که شما هم تو همکار شما صحبت‌های خیلی خوب داشتید که ما باید همیشه رعایت بکنیم و حقوق زیاده در دیدگاه اسلام و همسایه، اما متاسفانه یک و بعد یک که ما حقوق همسایه رعایت نمیشه. خب حالش که حتی می‌بینیم برخی وقت متاسفانه گاهان پر اشخاص پیدا میشه که صاحب اولویت همسایه هم نیز میشن و اصلاً کارهای انجام بدن. متاسفانه هم بالاخره بدن از انواع دچار اولویت همسایه خود مثل زمین همسایه مزاحمت با همسایه میشن که متاسفانه قطعا و شرعاً هم از دیدگاه اسلام کار نادرست است، هم از اون بود حتی اخلاقی و انسانی هم ببینیم کار ناجایز هست. تلاش بکنن که همیشه باید بهترین رفتار داشته باشن با همسایگان. خب ما اگه روایت‌ها ببینیم روایت‌ها بسیار فراوانه و حتی در یک روایت میاد که پیامبر اسلام فرمودن بالاخره الله ایمان نداره بالاخره که کسی که با این عدد و بالاخره همسایگان اذیت بشن در کل مهدف است که یعنی او همسایه رعایت نکنه. از دیگه در حدیث بعدی میاد که پیامبر اسلام فرمودن ایمان کامل نداره کسی که از دست و زبان از دیگران در امان نباشن. این در کل همه ما شما منحیث یک شخص مسلمان مسئولیت داریم که همه خود اشخاص با زوج و عربه و همسایه که چون حقوق زیاد داره ما نباید که صاحب اولویتشون خود نخواسته باشیم بلکه باید ما بهترین رفتار داشته باشیم. حتی در حدیث دیگر می‌بینی که پیامبر اسلام فرمود اگر ایمان کامل نداره کسی که شب از رسید خب بالاخره بخواه همسایه گرسنه باشه. دقیق است. خیلی می‌بینیم که حالا خب نداره که فصل زمستان هرچی خوب است که حتما کمک همکاری با کسانی که نیازمند هستن با همسایگان خود داشته باشن. متاسفانه می‌بینی که بهترین غذاها شاید بالاخره فرد میشه جمع میکنه تا شاید بهترین خانه داشته باشه، بهترین داخل لوازم امکانات و اینها داشته باشه. در فضای از می‌بینیم در فصل سرما هست شاید چیزی برای خوردن نداشته باشه، چیزی از مواد سوختی نداشته باشه برای گرم نمودن خانه خود. این خوب حتما هموطنان دست خیر داشته باشه، همیشه کمک و همکاری داشته باشه و همیشه کمک هم که داره خالصانه جهت رضای خداوند متعال باشه و همیشه با اخلاص باشه، نه خاطر ریا و اینها و نیتشان خیر باشه. همیشه تلاش کوشش کنن با همسایگان خود حتما همکاری داشته باشه. بیشتر از نظر چیز خوبی هست و بشن با صورت کامل شایسته رعایت بشه. بخیر سلامت باشین سفیر جان قن. از تماس خوبتان و بیانات زیبایتان الله خیرتون نصیب کند. میریم تماسی را میگیریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم
السلام ورحمة الله وبركاته. جناب سعید صاحب محترم جوړ بخیر. الله دې تاسو هم صحتمند لري. تاسو ښه یاست ان شاء الله؟ جوړ ته ښه کړه. شکر الحمدلله. په دې کې د ته هم ښه اوسېږي. یو سلام جناب کاشفی صاحب محترم ته هم ډالېږي. بخیر سلامت باشین. شما هم انشالله که خوب عافیت باشین. زنده باشین. چطور است کاشفی صاحب محترم؟ تو خوب هستی؟ الحمدلله انشالله شما هم خوب عافیت داشته باشین. انشالله هوای سردم به خیر خوشی سپری شود. تشکر. زنده باشین. بخیر باشین. آرام باشین. مهرباني محترم ورور، تاسو موضوع اخیستې ان شاء الله. بالکل موضوع مې اخیستې ده. نو زه به د موضوع په باره کې دا وایم چې همسایه خو په موږ باندې حق او حقوق لري. همسایه چې دا لکه د ورور یو دغه شکل لري، ځکه په کور کې چې د کومه یو کله یو متاسفانه ژوند دی بې پېښو خالي نه یوه پېښه وشي، نو اول غږ به ستا په همسایه باندې وي چې تا سره کومک وکړي، تا تر یو حده ورسوي. نو موږ ته پکار دی چې موږ هم باید له همسایه سره کومک وکړو. که نن په موږ دا سبا په هغوی هم ده، نو دا ژوند دی په هر چا باندې راځي. مثلا کومه ورځ خدا نخواسته په یو همسایه کې یو مړه شوی وي، نو موږ ته پکار دی چې موږ ورسره تعاون نه تر اخره پورې شرکت وکړو، جنازې ته ورسره ولاړ شو تر ښخولو پورې. چې کله د مړي مراسم خلاصېږي بېرته راهم شو، که کوم څه مو د وسه کېږي هغه هم باید ورسره وکړو. نو موږ ته دا پکار دی. په ټولنه کې اکثره کسان ما داسې کتلي دي سعید صاحب محترم چې خپل د کور دا کثافات راواخلي ورځي د همسایه د کور په مخ کې مچوي، وایي چې زه د همسایه د فکر نه کېږي. نو که هغه تا ته په ښکاره باندې څه ونه وایي، نو په ظاهرا په باطنا سخت خفه کېږي، ځکه هغه د کور مخه چې څنګه تا باندې خپل د کور مخه ګرانه ده، دقسې هغه باندې د خپل کور مخه ګرانه ده. نو موږ ته دا نه دي پکار چې کثافات د هغې په کور مخکې وشیندو. یو کیسه به درته زه وکړم، یو پخوانۍ کیسه ده. یو کس و، نو ته یوه ورځ سطل واخېست، د کثافاتو نه ډک ویوړه، د هغوی کور مخکې کېښوده. د کور مخکې کېښوده، نو د چا کور مخکې چې کېښوده، دا سړی باغوانو په باغ کې میوه هم کرلې وه. نو دی پاڅېده چې راووته، دا سطل یې ولیده، دا کثافات یې په لرې شفه کړه، لاړه برعکس کار یې ورسره وکړه. سطل یې له میوو ډک کړه، راغی د دې بل سړي کور یې وټکوو او دا سطل ورته د میوو نه ډک ورکړه. نو دا بل سړی مخالف سړی ډېر له ځان سره خجالته شو. نو دغسې دا ټول باید همسایه سره ښه اوسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث هم دی چې لا يدخل الجنة من لا يؤمن جاره بوائقه. هغه انسان جنت ته نه داخلېږي چې د دې ضرر نه یو مسلمان یا همسایه په امان کې نه وي. بالکل. ډیر مننه تاسو نه. واقعا پرون مو هم را سره اړیکه نیولې وه. انشاءالله چې دایمي همکار مو یاستئ. خدای دې تاسو ته صحت او عافیت نصیب کړي. نو ډیر ښه نظر دی. واقعا هغه څه چې ځان دا لنډی چې ووایو چې هغه څه ځان ته نه خوښوو، بل ته باید هم خوښ نه کړو. ما مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې که چیرې موږ ځان ته یو څه ښه غواړو، نو همدا فکر وکړه چې مقابل طرف هم همداسې ځان ته ښه غواړي. که موږ ځان ته بد نو بالکل. زما والد ته محترم دی، الله تعالی وبخي، هغه چې ژوندی و موږ ته به یې همدا توصیه کوله چې په عمر کې کوشش کوئ چې تاسو نه همسایه په امان کې اوسېږي. موږ دا ټولو د کاکا زمن چې ول کله به چې د اختر شپه وه، نو دوی به چې دا پټاټې هم ډزولې، همدا به مې ورته پلار ویلې چې دلته همسایه دي، دا په تکلیف کېږي، که موږ ته څه هم نه وایي نو په زړه کې ډېر سخت خفه کېږي. داسې نه شي چې الله تعالی جل جلاله د موږ نه ناراضه شي. واقعا الله دې تاسو صحتمند ولري. الله پاک دې تاسو والد صاحب نور مړي ټول وبخي. دا انسان ته که داسې ښه خبرې همیشه په کورنیو کې کېږي، نو د ده اثرات پاتې کېږي. الله دې تا ته ډېر اجر درکړي. ډېره مهرباني. بالکل چې زه په سترګو باندې نابینا یم، خو حواس مې نه دي بایللي چې هر دیني کار مې د لاسه کېږي. جناب سعید صاحب محترم زه یې کوم. زه الحمدلله په دغه کار کې ځان نه خوشحاله یم. الله دې تا نه خوشحاله وي انشاءالله، چې زړه دې روښانه دی. همدا چې ته خپل په ژوند راضي یې، الله تعالی دې تا هم الله دې هم تا نه راضي ولري. خدای پاک دې تا نه راضي وي. الله دې تا هم خوشحاله او نیکمخته ولري. ډېره مننه. ډېره مننه. ډېره مننه محترم قاري صاحب چې موږ ته پرون هم را سره اړیکه نیولې وه او نن هم د کابل ولایت څخه. خدای پاک دې دا عزتمند او خوشحاله ولري. ډېره مننه دوی نه. زه دا بل اړیکه راخلو چې څوک دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله. جناب سعید صاحب محترم زما هم سلامونه نیک هیلې قبول کړي. هیله ده چې تاسو به ښه یاست. الله مو ژوندي لره صحتمند اوسئ. جناب عثمان صاحب خدای دې مو راوله. مهرباني. ډېره زیاته مننه
مننه ژوندی اوسئ قدرمن سعید صاحب محترم چې د چې بشری او تاسو د خبرونه په خیر رسولې وي بس مننه ژوندی اوسئ جناب سعید صاحب محترم وسم د راسو موضوع ته مهرباني موضوع ان شاء الله د همسایګانو د حقوقو په اړه باندې بالکل بالکل مننه ژوندی اوسئ قدرمن سعید صاحب محترم که وګورو تاسو مخکې هم دغه موضوع بار مخته راوړې ده حال دا چې دا مهمه موضوع ده یعنې که موږ تاسو وګورو همسایه چې دی یو پر بل باندې ډېر زیات حقوق لري یعنې که چېرې موږ تاسو وګورو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مثلا جبرائیل علیه السلام ما ته دومره ټینګار کاوه چې مثلا ما دا ګمان وکړ چې همسایه ته د بل همسایه سره د ده په مال او هر څه کې شریک وګڼل شي یا به هم شریک شي نو دې څخه دا معلومېږي چې جناب سعید صاحب محترم چې موږ او تاسې یو پر بل باندې البته په همسایهتوب کې حقوق لري ځکه چې که موږ او تاسو وګورو فی الحال همدا شان ډېر داسې کسان ده چې مثلا هغه غریبان دي هغه باید چې کوم څوک په لاس کې یو څه لري هغه که د ده په کلي او په ګاونډ کې باید ورڅخه ویې نه سموي ځکه چې که موږ او تاسو وګورو فی الحال هوا هم سړه ده او داسې ډېر کسان شته زموږ په هېواد کې چې مثلا هغه په اصطلاح غریبان دي کوم څه په لاس کې نه لري بالکل دې څخه راځي خاصه محترم سعید صاحب محترم که موږ تاسو وګورو ډېر داسې کسان شته چې مثلا حال دا چې کومک خو هېڅ هم نه ورسره کوي او هغه په هغه شا په شا په خپل شال باندې هم نه پرېږدي باید که چېرې موږ تاسو کومک له شا څخه ونه کړو یو مسلمان ته ګټه ونه رسوو تاوان خو باید بیخي ونه رسوو ځکه چې الله پاک موږ دې څخه منع کوي چې موږ تاسې یو بل ته تکلیف ورسوو یو مسلمان هېڅکله هم دا اجازه نه لري چې هغه د بل مسلمان په اصلاح کښې ووهي یا دې هم د هغه سپکاوی وکړي بېشک باید تل هڅه وکړو چې یو د بل حقوق ادا کړو حال دا چې په ډېره حده پورې انشاءالله دغه ته په اصطلاح پام شوی دی خو بیا هم په شم ګاونډ کې ځینې داسې کسان شته چې هغه په اصطلاح د همسایګانو هېڅ خیال نه ساتي باید هغه متوجه واوسي ځکه چې که چېرې موږ تاسو وګورو که چېرې مثلا یو همسایه د بل همسایه ښه خیال وساتي نو دا طبیعي خبره ده په پښتو کې یو متل دی چې انسان تابع د احسان بل هغه هم داسې نیکي ورسره کوي او الله پاک به یې هم اجر او ثواب ورکړي دا ډېره مهمه موضوع ده باید تل هڅه وکړو چې د همسایګانو حقوق کم څه کمه په خپله وساتو ادا کړو نو تاسو ته ښه وخت او ښې چارې د الله څخه تمام ښه ورځ خدای پاک دې عزتمند لره محترم عثمان صاحب تاسو هم واقعا همدغه خبره ده چې هغه څه ځان ته نه خوښوو باید چې نور ته هم خوښ نه کړو زول ته لنډه دمه اخلو دمې بعد به انشاءالله بیا هم راګرځو موږ سره واوسئ له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير المرچ دار شاپ پنایو تا مرز روشنایی در این برنامه موضوعات دینی، تربیتی و اجتماعی برای شما نشر می گردد. آداب اجتماعی یکی از موضوعات مهم و عمده در شریعت اسلامی می باشد و این آداب همه از برکت آزادی و برکت استقلال به وجود می آید. این برنامه را از شنبه تا پنج شنبه به طور زنده از ساعت 11 الی 12 قبل از ظهر از رادیوی ملی افغانستان و رادیو صدای شریعت و تکرار آن را هر شب از ساعت 9 الی 10 از رادیو صدای شریعت 93 FM شنونده باشید. پزړه کې بدی مینا احترام مجاهدا د برو اسمنو تبدی پامي مجاهدا مجاهد وروره نژاد قوم سمت او ژبپالنه هغه مهلک امراض دي چې د مسلمانې ټولنې د هلاکت او بربادۍ سبب ګرځي او له هیڅ یو مجاهد سره نه ښایي چې د دغو عصبیتونو ناره پورته کړي. له حضرت جابر رضی الله عنه څخه روایت دی چې موږ له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یوه غزا کې وو. د یو مهاجر او انصاري صحابي ترمنځ شخړه راغله. انصاري انصارو ته غږ وکړ او مهاجر له مهاجرینو د مرستې غوښتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا قصه واورېده ویې فرمایل په تاسې څه سوي دي چې
د جاهلیت نارې وهي. هغوی ورته وویل یا رسول الله یو مهاجر صحابي یو انصاري صحابي وواهه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دا د عصبیت نارې پرېږدئ ځکه دا بوینې او مردارې دي. د دې حدیث روایت متفق علیه دی. پزړه کې بد مینا احترام مجاهدا د برو اسملو تبد پم مجاهدا ودي تلودان اور د مسلمان ګران افغانستان دا دلان وطن د افغانستان ملي رادیو د ملت رساغک زړه سر یار دایمو د زړه سر دایمو د زړه سر یار دایمو د زړه سر. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا. باز هم شنونده های بسیار خوش آمدین. انشالله که تا این دم شنونده ای برنامه ما بوده باشین. امیدم تماسی را میگیریم. السلام علیکم و رحمت الله. حضرت عمری صاحب عزیز انشالله که صحت سلامت باشین. الله متعال شما را عزتمند و اجر دارین نصیب بکنه. عمری صاحب مهربانی. بالکل موضوع در رابطه با حقوق همسایه در اسلام است. زما یو قریب نه پوهېږي، زما یو دوست نه پوهېږي، د قریب د همسایه په حقوقو نه پوهېږي. باید هغه کسان چې پوهېږي هغه خو مسؤلینه دي، مسؤله دي چې دوی د همسایه حقوق ورپرځوي. او که چېرې نه پوهېږي باید موږ زه خپله کوښښ وکړم ما به دا یو اجر لاسته راوړي. دا به زما یو مهرباني به پر هغو کسانو باندې چې هغه د ماښام ډوډۍ ټوکې نه لري، یا د یخ لپاره د ماشومانو لپاره څه نه لري، یا دا کمې چېرته کور کې نور دغه کوم کسان چې دي هغې خوندې ورته ویلی چې هغه په غربت کې ژوند کوي او د ډوډۍ لپاره ګوتې نه لري چې هغه ګوتې ډوډۍ په پخه کې دوی خپله راوځي یو ځای کې ګرځي او د ګوتو لپاره باید موږ ته لږ شرم ودرېږي، موږ ته لږ حیا ودرېږي چې یعنې څوک راولاړېږي زموږ څخه د ښه غوښتنه کوي، هغه ته د چای شي یعنې هغه په خاصه توګه هغه ورونو ته هم دغسې یو ځانګړی پیغام درود چې هغه ګاز والا به اوس چې یعنې اقتصاد کمزوری دی، د ټولو همسایګانو دغه رقم د ټولو دوستانو اقتصاد کمزوری دی. باید که چېرې یو غریب ورسي او ده ته ووایي چې یعنې په خاصه توګه هغه کسان چې په غربت کې د ژوند شپې او سبا کوي، نو هغه کسان نه غواړي چې چاته درواغ ووایي، ځکه چې مسلمان کس نه غواړي چې درواغ ووایي، ځکه چې درواغ ښه کار نه دی. که چېرې ده ته ووایي چې یعنې ته زما سره یې څه تخفیف وکړه، دغه ګاز یوه کیلو دا دې تقریبا دلته په 280 کلدارې دي، نو باید په 200 دغه کم دوی باید ورته په 250 کړي. نو که چېرې دوی غواړي چې د دوی سره ورسره خلاص شي چې یو همسایه دی چې هغه چېرې یو کلینیک ته ولاړ شي د دوا لپاره، یا ګاز رانیسي دوکان ته ولاړ شي، او یا غوړي رانیسي، او یا اورلګیت رانیسي، او یا دغه رقم نور ضرورت سامان رانیسي، یا کالي رانیسي، یا کوټ رانیسي، باید هغه کسان ورسره مرسته وکړي. او پاتې شو په کلي کې، په کلي کې هغه کوم موږ چې په واته کېږي، کوم اوس تېره شپږې پاته کېږي، اوس مثلا د غرمې لپاره موږ د ځان لپاره شپږه واته کړې ده، باید موږ کوښښ وکړو چې هغه د دوی لپاره موږ واستوو. یا موږ مثلا زه په کور کې د جمعې ورځ د جمعې شپه ده یو چرګه لاس کړي، دغه رقم د بازار څخه غوښتې راوباسي، باید یو شوروا ورلنډه کړو، یو څکور غوښې ورباندې کښېږدو، هغه ور واستوو، ځکه به د یوه کاسه په دې باندې نه زموږ د کورنۍ ښه کېږي او نه زموږ ماشومان ښه به کېږي. او که چېرې موږ دغه یوه کاسه شوروا ور واستو د همسایه سره، نو زموږ به هم آخرت کې به هم اجر راسته راوړي او په دې دنیا کې به هم همسایه زموږ ته خوشحاله وي. او بله خبره پاتې شو دا چې پر دې دنیا یا خوشحاله یا خفه دي، خو که چېرې خدای مه کړه همسایه زموږ ته خفه و او موږ په دې دنیا کې ژوند کوئ، زما پر ځګا باندې کوڅه لالېدی، زما پر ځګا باندې غوښ پیدا کېدلې او د همسایه ماشومان همداسې ګرځېدلی چې په وچې ډوډۍ هم نه وباله. خدای مه کړه چې پرده
به خدای مکړه هغه اوس د ژمي ورځې شپې دي باران به راشي روسي او دا چت به را پرېږدي او بیا نو دې څومره دا سره فکر کوي چې یعنې ولې په ما باندې کې تېښته کېږي حکومت به کېږي خدای پاک دا په کتاب ثابته ده چې همسایه بیا چې دا تعالی فرمایلي دي چې وایي زه پر دې باندې وګورم چې همسایه به په سړي باندې په میراث شریک دي ټول سره شریک دي یعنې چې هغه دونه د همسایه قدر او عزت ساتي نو خو ته تر هغه څه درجه لري ای مسلمان ورور ته کوشش وکړه ځان سره دا فکر وکړه چې همسایه څه ته وایي اول همسایه وپېژنه همسایه هغه ته ویل کېږي چې ستا د دوکان پر څنګ باندې دوکان یې همسایه هغه ته ویل کېږي چې ستا د سرای پر سرای باندې څنګ یې کور یې او همسایه هغه ته ویل کېږي چې ستا د ځمکې پر څنګ باندې ځمکه یې همسایه ور وپېژنه او بیا راته د که چېرې په حقوقو د همسایه نه پوهېږې وروره راته د ملا ته پوښتنه وکړه سپېڅلي ته پوښتنه وکړه د دې چا ته پوښتنه وکړه چې هغه د همسایه په حقوقو پوهېږي دا مه وایه چې همسایه ته باید شی ورکړي بالکل دا یو متل دی یو کس یو وخت یو غریب سړي ته او بخیر سلامت باشین عمری صاحب وقتمان رو به پایان هست هر وخت بیدین دی ولی حضور که عجیب تیار شوی است دا ته به چه خطر وتویله بخیر سلامت باشین عمری صاحب گرامی وقتمان رو به پایان هست و تشکر زیاد بخیر سلامت باشه عمری صاحب عزیز ببخشین که وقتی ما هم رو با پایان هست چون دوستان دیگه منتظر هستن که دیگه برنامه شروع می شود. دوستان عزیز این بود تا این دم برنامه در رابطه به حقوق همسایه در خدمت شما بحث کردیم و بیان کردیم. امیدوار هستیم الله متعال برای همه ما توفیق عمل نصیب بکند. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان را به الله یکتا می سپاریم. الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر